تیر ورځ په سعودي عربستان کې د یو ځوان ویډیو په انټرنیټ باندې وایرل شوه چې په هغه کې د غزوان میک اپ کړی دی او ځان ته د ابلیس خطاب کوي. په دغه ویډیو کې د غزوان وایي چې هغه یو ابلیس دی او ورو ورو راپورته کیږي او مخې ته راځي. دغه ویډیو چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې مخې ته راغله نو په سعودي عربستان کې د سعودي خلکو ډیر زیات رد عمل وښودو چې په هغې باندې پولیس په حرکت کې راغلل او دغه ځوان یې ونیو. د اردو نیوز د رپورټونو له مخې د دغه هلک په اړه باندې د سعودي د لا فیکلټۍ او طالب علمه الجوهر العبدي په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي چې دغه ځوان چې د ابلیس شکل اختیار کړی دی د دوه خلاف ورزیانې او جرمونه کړي دي. د ټولو نه لویه خلاف ورزي خو دا کړې ده چې د اسلام په مقدس دین باندې مذاق کړی دی چې د انفارمیشن کرایمز د قانون لمخې په شپږمه دفعه کې دا د سزا قابل دی او په دې جرم باندې ته 15 کاله قید ورکولی شي او یا بیا 10 لکه ریاله درنه جرمانه به ورکوي. او دویمه خلاف ورزي دا ده چې د ډرایورۍ په دوران کې د خپل ځان نه ویډیو جوړه کړې ده چې په دې جرم کې د 40 غنټې قید او 300 ریالو پورې جرمانه کېدی شي. واضح دی وی چې د سعودي د غزوان چې د شیطان شکل یې ځان ته جوړ کړی دی او ویډیو جوړوي او په خپل خوله باندې دا خبره کوي چې ابلیس را ژوندی شوی دی. دا ویډیو چې کله په ټیک ټاک باندې خپره شوه نو ډیر زر په ټولنیزو رسنیو باندې هم د خلکو مخې ته راغله او خلکو د ډیر زیات غم او غصې اظهار وکړو. د سوشل میډیا استعمالونکو دا خبره کوله چې په شیطان باندې الله تعالی نالت ویلی دی او کوم انسان چې خپل ځان ته شیطان وایي که هغه په ټوکو کې وي یا په رښتیا نو هغه د الله تعالی په نظر کې ګناهګار دی او ظاهره خبره ده چې دغسې سوچ لرونکي خلک به په معاشره کې هم د شیطانانو په شانتې کارونه کوي. نو داسې انسان سره هیڅکله هم رعایت نه دی پکار او دته سزا ورکول پکار دي. د یادونې وړ ده چې دې ځوان دا کار په لیونتوب یا د نشې په حالت کې نه دی کړی بلکې پوره په هوش او حواس کې معلومیږي. خو بیا هم که د هلک دا ویډیو په ټیک ټاک باندې د ځان مشهورولو لپاره جوړه کړې وي نو بیا هم هیڅکله دته معافي ورکول نه دي پکار. که د سعودي حکومت د هلک ته سزا ورنکړي نو ممکنه ده چې نور ځوانان هم د دې سره بېلارې شي. په حقیقت کې د یو ټوله معاشره چیلنج کړې ده ځکه چې داسې مذاق کول مناسب نه و. خو ځینو خلکو بیا لیکلي دي چې دته لږه ډېره سزا ورکول او بیا معاف کول پکار دي ځکه چې دومره سنګین جرم یې نه دی کړی چې دته پرې دومره سخته سزا ورکړل شي ځکه چې د ده دا کار خپل ذاتي کارو او خپل ځان ته شیطان ویلی دی. د دې ویډیو د خپرېدو نه وروسته پولیس په حرکت کې راغلي او دغه ځوان یې د خپل کور نه نیولی دی او ګرفتار کړی دی. قدرمنو دوستانو دا خبر تر همدې ځایه و. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.